خط یې دغه ابتدا وه چې خفه نشې ته د خط یې دغه ابتدا وه چې خفه نشې ته ټوله خبره پکې دا وه چې خفه نشې ته د غزل داد کې یې ګل راکه راته یې داسې ووې د غزل داد کې یې ګل راکه راته یې داسې ووې هلته محفل کې خو دنیا وه چې خفه نشې ته ستا لیونۍ د هجر اور کې په سجدو پرته وه ستا لیونۍ د هجر اور کې په سجدو پرته وه ساګره تا ته په دعا وه چې خفه نشې ته سلامونه نیکی خیلی او احترامات پروګرام زاړه یادونه ستاسو ملګری ام جي درماني یم راغلی یو درګۍ ته چې ډېر محترم ملګري توصیف الله توصیف او خصاص محمد زید صاحب را سره ناست دي او ترنم د ملګرو نه دغه کوم غوښتنې مې کړي دي نو راغلی یو د توصیف الله توصیف صاحب نه لومبې ترنم اورو ډېره مننه لاله ستاسو چې وخت مو ویست رالی او د غټ اختر خوشحالۍ دي اختر مو مبارک شه د مینوالو د اختر مبارک شي وریزه خاورې ته دا غرور بیا د څه دا باڼه دا لیمه اوف الله دا کاته د نظر پرېواته ښکلي ښکلي لیده خاورې زه خاورې ته دا غرور بیا د څه دا باڼه دا لیمه اوف الله دا کاته د نظر پرېواته ښکلي ښکلي لیده دا رڼا او تیاره دا رنګونه خواره سود سودا ژوندانه نرمه دا او واړه خاورې زه خاورې ته دا غرور بیا د څه دا غرور بیا د څه یار غیار پښتانه نن غیرت پښتانه نن غیرت پښتانه نن غیرت پښتانه د ښېګړو خواږه دا د خور زوخه څوک په خېټو ماړه څوک ناشکره وده څوک ناشکره وده خاورې زه خاورې ته دا غرور بیا د څه دا غرور بیا د څه دا باڼه او لیمه اوف الله دا کاته دا حرام خواړه دا هرس پسخېده دا پکور قربانه خپل پردي مېلمانه خپل پردي مېلمانه خپل پردي مېلمانه خاورې زه خاورې ته دا غرور بیا د څه دا باڼه او لیمه اوف الله دا کاته د نظر پرېواته ښکلي ښکلي لیده ښکلي ښکلي لیده خاورې زه خاورې ته دا توصیف وایي زه دا روانې اوبه خاورې زه خاورې ته دا غرور بیا د څه دا غرور بیا د څه ډېره مننه لاله ډېره زیاته مننه مینوالو تاسو د توصیف الله توصیف صاحب ترنم اور ډېر زیات خوند یې وکړ خصاص محمد زید صاحب ته په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم د ترنم لپاره چې کاریزې پیریان ډولې شي ماته ته رایاد شي چې کاریزې پیریان ډولې شي ماته ته رایاد شي د اړ غرمې چې لیونی شي ماته ته رایاد شي او وایم چې خدایه د چوپال ستنې پې ماتې نه شي وایم چې خدایه د چوپال ستنې پې ماتې نه شي په خړ ماښام کې چې سیلی شي ماته ته رایاد شي جلاله پیغلې چې د خپل ارمان خبرې کوي جلاله پیغلې چې د خپل ارمان خبرې کوي د مخ ځوانه کې مې پولی شي ماته ته رایاد شي خصاص محمد صاحب ډېره مننه د غزل څو شعرونه دي مینوالو ته ډالۍ وي چې مینه کې یو بل ته سپارلی چې مو ځان دی که نه مینه کې یو بل ته سپارلی چې مو ځان دی که نه وګورم او تا ته هر سړی حیران دی که نه وګورم او تا ته هر سړی حیران دی که نه زه ورله نه وړم ګلاب دای توهین ګڼمه
زورله نه وړم ګلاب دای توهین ګڼمه زورله نه وړم ګلاب دای توهین ګڼمه زورله نه وړم ګلاب دای توهین ګڼمه ګل دې په خپل ځای خو جانان خو بس جانان دې کنه ګل دې په خپل ځای خو جانان خو بس جانان دې کنه وګورم او تا ته هر سړی حیران دې کنه قاصدم ورزه یقین نشی کراشی جانا 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 لا خو تر منځه مو تازه تازه خفګان دی کنه لا خو تر منځه مو تازه تازه خفګان دی کنه وګورم او تا ته هر سړی حیران دی کنه دا غرونه غرونه غم بسو ساتي حساس پزړه کې دا غرونه غرونه غم بسو ساتي حساس پزړه کې دا غرونه غرونه غم بسو ساتي حساس پزړه کې دا غرونه غرونه غم بسو ساتي حساس پزړه کې پریوبزي خم بشي او رضا خیر انسان دې کنه پریوبزي خم بشي او رضا خیر انسان دې کنه وګورم او تا ته هر سړی حیران دې کنه مینه کې یو بل تسپارلې چې موزان دې کنه وګورم او تا ته هر سړی حیران دې کنه ډېره مننه واه 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 سپرلی په بدرګه ورسره ځي چې چېرته ځي سپرلی په بدرګه ورسره ځي چې چېرته ځي زمونږ د چم ښکلي ګلالي چې چېرته ځي که ویمه نو ښکاره مبالغه یې د ملګرو که ویمه نو ښکاره مبالغه یې د ملګرو خو لارې ورته نیسي خاپیري چې چېرته ځي د هغې د غربت قیصه بس دومره د محسنه د هغې د غربت قیصه بس دومره د محسنه د چا نه لوپټه راخلي سوالي چې چېرته ځي مینوالو ته دې دا هم یادوي چې خصاص محمد صاحب کتاب را روان دی لپ اوبه په هغې ورته ډېره زیاته مبارکي ویمه او د پای شیبي دي دا یو شعر خصاص محمد صاحب ته ډالۍ کومه په دې به رخصتي خو مه کړمه چې ستا د وجود د نزاکت په شا زما وجود دی ستا د وجود د نزاکت په شا زما وجود دی ستا د غرور معنه به څه وي که ما ځان خورې که خپل قربان دې درماني له ورکړي اجازت د لوی الله په امان